الرحمن الرحیم لکنانا میزو د جنخیل کوما مخکې مرکه کښې موږ دا لیدلي چې د شپږم په ورځ باندې موږ د جنخیل مرکه وي بیا دا باره د ممیتون خیل واقعه چې وشوه په دا کښې هم په دروزه کښې دا ټکی کړی و چې د شپږم په ورځ دا ټول جنخیل وروشي خو بس د الله نظام داس دی چې برون شو د برونۍ وجې خلق نه راغی او ورځ موږ بدله کړه د دوم ورځ نو د دوم په ورځ باندې و هر جنخیل ته دا درخواست دی چې روشي او که چیرې بیا داسې خلق و چې هغه د موږ مخ پر وشت کېدای شي چې دا کومه هغې دپاره یوه داسې مشوره وکړو چې د یوې برداشت نه کړو نو د دوم په ورځ باندې و انشاءالله ټول جنخیل کافل دی چې روده شي چې دا کومې مسلې دي کومې کیسې دي په دا سره وغږېږي او یو حال یې جوړ کړي کوم نه دا درخواست دی چې روشستی هر چې په کیم که په پښې وي که په موټرسایکل وي که په ګاډۍ کې وي او هر عالم ته هر د جمعته امام ته هغه په هغه باندې دا فرض و چې اعلان وکړو چې دوم په ورځ باندې د جنخیلې په غوټو مرکاتو چې ټول روشي او دلته په اهم خبرې دي چې په سره وغږېږي لکه نن یې وینستی د حالات وینې دغه دپاره نورې مزید خبرې زه وژدونه خو ډېرې مسلې دي چې په غږول غواړي پرې نو ستای دی چې مقصد یې سره جوړ کړي وسلام